سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. فلسطینیانو د غزې تړانګې په جمالیه سیمه کې په داسې حال کې د فوټبال سیالي جوړه کړې ده چې لا هم د اسرایلو د الوتکو بمبارۍ روانې دي. لوبې د هغو ویجاړو او سوځېدلو ودانیو په منځ کې کیږي چې د جګړې په مهال په نښه شوي دي. ګټونکي لوبډلې ته د انعام په توګه یو داسې علامتي ماتې یا جام کپ ورکول کیږي چې خلکو تر یوې ویجاړې ودانۍ لاندې موندلی و. لوبغاړي وایي د فوټبال په کولو لمر په وچ پاتې شویو ماشومانو کې د ژوند لپاره هیلې تازه ساتل غواړي. بشري ګواښ په دې اړه د IMF له ویډیو راپور جوړ کړی دی. او بل خواته د اولمپیک په لوبه کې د افغانستان لوبډله دغه لوبې د جمعې په ورځ فرانس کې پیلېږي. فرانس به د دې لوبو پر امنیت شاوخوا $4.5 میلیونه ولګوي او 95,000 نظامي ځواک به د لوبو امنیت ساتي او الوتکو ته به اجازه نه وي چې د پاریس په فضایي الوتنه وکړي. او بل خواته په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ناامنۍ پر ضد د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان کړی دی. په شانګله کې د سویلي په نوم معاشره شوې ده. د جولای 21 معاشرې ته ګڼ شاعران ورغلي وو چې په خپلو کلامونو کې د ناامنۍ پر ضد غږ پورته کړ. او بلې خواته د کراچۍ په بندر کې د ډاډ لیبر بورډ غړي له تېرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ پورټ ټرست دفتر مخې ته احتجاج کوي. پرلتوال وایي چې حکومت یې له دندو لرې کولو هڅې کوي او د کراچۍ بندر ځینې برخې بهرنیو شخصي کمپنیو ته سپارل غواړي. د کراچۍ په بندرګاه کې ډېر مزدوران پښتانه چې د لسیزو راهیسې هلته کار کوي. حکومتي چارواکي وایي د مزدورانو له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي او ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.